حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے ارشاد نقل کئی ثلاث من رزقهن فقد رزق خیر الدنیا والآخرہ چا تدریس زونه ورکړې شو نو هغه ته د دنیا او آخرت ښېګړه میلاو شوله. الرضاء بالقضاء تقدیر الہی باندې راضي کېدل، کوم څه چې الله جل جلاله تا ته درکړي وي پاغي باندې راضي شي. دویم والصبر علی البلاء په مصیبت باندې صبر کول، چې کله در باندې تکلیف راغی، بیماری در باندې راغه، مشکلات در باندې راغله، فاغي باندې صبر وکي. دریم والدعاء عند الرخاء خوشحالی کی دعاګانې غوښتل، چې کله ته په نعمتونو کې یا په خوشحالی کې او په دغه ټیم کې د الله جل جلاله نه دعاګانې غواړي. نو سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چا کې چې دا درې صفاتونه راغله دغه انسان ته د دنیا او د آخرت ښېګړه میلاو شوله. نو دې حدیث شریف نه دا معلومیږي چې مسلمانان با په مصیبتونو باندې او په تکلیفونو باندې راضي وي، چې دا ټول من جانب الله دی، که خیر دی او که شر دی، په دې باندې مونږ راضي یو. ځکه کوم انسان چې مصیبت باندې صبر وکي الله جل وعلا شانه په دغه صبر باندې ورته اجر او ثواب ورکوي. دغه شان حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي ته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نا یو شخص دا تپوسو کو چې ای الناس اشد بلا، انسانانو کی په کوم خلقو باندې ډېر مصیبتونه راځي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته فرمایل الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. نو نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایل انبیاء علیهم السلام او بیا پنیکانو بیا د دیو درجه په درجه، یعنی کته خلقو باندې تکلیفون ناراضي. سمرا چې وسړی په کومه درجه کې د الله تعالی په نزد هغه مرکم مصیبتونو ور باندې راضي. نو د رسول الله مبارک د دې حدیث شریف نه معلومیږي چې کوم انسان الله جل جلاله ته نږدې وي په دغه انسان باندې به ډېر زیات تکلیفونه راځي، امتحانات ور باندې به راځي. ځکه انبیاء علیهم السلام شو د الله جل جلاله ته خوخو، نبی کریم ته مقربو، نو ورسره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک پشان شخصیت، یا د حضرت ابراهیم علیه السلام پشان شخصیت، یا د حضرت ایوب علیه السلام پشان شخصیت، دغه شان ټول پیغمبران علیهم السلام چې هغوی باندې څومره تکلیفونه راغلي دي. نو معلومیږي دا چې کوم انسان رب کریم ته نږدې وي، مقرب وي، دغه انسانانو باندې با تکلیفونه ډېر زیات راځي. نن د مسلمانان داسې نه وایي چې موږ باندې مصیبتونه راغله، موږ بیماریږو، موږ په کور کې رزق نشتا. دغه عقیده او دغه ایمان دا ډېر کمزوری دی. یاد ساتئ دا تاسو خپل عقیده جوړه کړئ، دا ایمان جوړ کړئ، دا په خپل زړونو کې راولئ، په خیال کې راولئ چې دا ټول مصیبتونه کدي، که خیر دی او که شر دی دا من جانب الله دی، دا د الله جل جلاله د جانبه دی. که چېرته انسان دا عقیده وساتي چې خیر د الله تعالی د جانبه دی او شر من جانب الله نه دی، نعوذ بالله، په دې باندې کافر کیږي. زمونږ د عقایدو کتابونو دا خبره لیکي چې کوم انسان دا عقیده وساتي چې دا خیر من جانب الله دی او شر من جانب الله نه دی، په دې باندې کفر ته رسېږي. نو معلومیږي د دې حدیث نه دا خبره چې په مقربو کسانو باندې چې کوم انسانان رب کریم ته نږدې وي په هغې باندې به مصیبتونه ډېر زیات راځي. ځکه خو ابو درداء رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي چې د خلقو غریبي بدی شي خو زما خوښه ده، د خلقو مرګ بد راځي خو زما خوښ دی، د خلقو بیماری بد راځي خو زه خوښومه. د څه دپاره؟ د خپلو ګناهونو د کفارې په وجه، چې دا د ګناهونو کفاره جوړیږي.
او فقيری په دی خو ما چې خپل رب ته پکې عاجزي وکړم او مرګ په دی وجه خو ما چې د رب ملاقات مینه لرم چې رب کریم سره مې لقاء نصیب شي. دا د حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه مبارک خبره ده. هغه مبارک فرمایي چې خلق مرګ بدی شي، د خلکو مرګ بدی شي، د خلکو فقيري بدی شي او دغه شان د خلکو غریبي بدی شي، او دا ټول زخه خوم مرګ په دی وجه خو ما عظیمه خبره دا کړی دا او قرباني دا ایمان نشم. شي مبارک فرمایي وې دا مرګ زکه خو ما چې د رب کریم سره مې لقاء او ملاقات شي. او دا زموږ عقیده ده چې لقاء د باری تعالی دا حق ده، رب کریم سره با ملاقات کیږي. دا غي کیفیت مونږ ته معلوم نه دی، بس تمره عقیده ساتل فکر دي چې رب کریم سره با لقاء او ملاقات کیږي، همون ته کیفیت معلوم نه دی. ذکر خو الله جل جلاله فرمایي فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، دا سه صبر وکړه لکه اولو العزم پیغمبرانو چې کړي دي. لوی پیغمبرانو علیهم السلام په مصیبتونو باندې او په تکلیفونو باندې او دغه رنګي په خپل امتحاناتو باندې صبر اختیار کړي دي. امام فقيه ابو الليث سمرقندي رحمت الله علیه فرمایي وكان الصالحون رحمهم الله تعالى يفرحون بالمرض والشدة لأجل أن فيه كفارة للذنوب. صالحان او نیکان او فاکان خلق چې وو هغه په مرض باندې او په سختۍ باندې خوشاله کېدل، د دې د وجنه چې هغه مبارکان بول چې ان فيه كفارة للذنوب، چې په دغه مرض کې او په دغه سختۍ کې دا زمونږ د ګناهونو د پاره کفاره ده. نو کوم انسان چې بیماری کې او تکلیف ور باندې راځي، تبه نسی یا بل تکلیف سر دردی یا بل بیماری وي، الله جل جلاله په دغه بیماری باندې انسان نه ګناهونه کمای. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے روایت کوي، هغه مبارک فرمای اول چې جنت تر بلل کیږي دا به هغه کسان وي چې د الله تعالی ثنا ویلی وي په خوشالۍ او په خفګان کې. نو بنده باندې لازم دي چې په تکلیفونو باندې صبر وکړي. بنده ته پکار دي چې پوه شي چې په تکلیفونو کې د دې نه ډېر اجر ورته ورکول کیږي. نو پکار دا چې د الله تعالی ثنا ور باندې وایي او پکار دي چې بنده خپل پیغمبر په روان شي چې هغه د مشرکانو په تکلیفونو باندې څومره صبر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د خپل دین د فارا او د الله تعالی د رضا د فارا څومره سخت مبارک تیری کړی. دا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ځان تشانو دا خاصیت مبارک کې پروتو چې د رب کریم رضا به لټوله د الله جل جلاله هغه رضا کې مبارک مستغرقو. دا زمونږ استادو د پاره په احادیثو کې دا تعلیم پروت دی چې انسانانو دا خو معمولی خبرې دي چې تا باندې تکلیف راغې، په سر دې درد راغې، په خېټه دې درد راغې یا تب در باندې راغلا، دنیا ما خبره وا. ته سوچ وکړه چې سرور کائنات محمد رسول الله مبارک باندې څومره تکلیفونه راغلي، څومره امتحانات راغلي. سره د دینا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چرته په خپل ژوند کې شکایت نه کړي. ربي کریم دا ولې راځي. الله جل جلاله دی مونږ ته توفیق را پنصیب او ربي کریم دا طاقت را پنصیب کی چې په مصیبتونو باندې او دا غرنګ په تکلیفونو باندې صبر او دا عقیده جوړ کړو او دا په خپل ذهن کې راولو چې دا به الله جل جلاله رضا وا را باندې راغلي. دا عقیده او د ایمان ته جوړ کړه ته بیا وګوره ربي کریم تا ته په دغه نیت باندې څومره اجر او ثواب درکړي. ازما واستان نیتونه خراب دي، کوم او تخپل نیت جوړ کړ او دا عقیده جوړ کړه او دا په خپل ضمیر کې راوستل چې دا من جان